سلامونه دلته غواړم تاسو ته دا دروښیم چې څنګه تاسو داسې یو بیل جوړ کړئ چې دلته تاسو د حوالې نمبر ولیکئ او د هغې اړونده معلومات ټول راشي لکه لیږدونکی، اخیستونکی او مبلغ یې لکه دلته چې دي لیږدونکی د حوالې نمبر دی 101 102 کما او داسې سلطان جاوید او ګرفت دونی دی. نو د دې دپاره تاسو څه کوئ؟ زه فرض مثال که غواړم چې همداسې بیل دلته دوباره جوړ کړم تر څو ستاسو زده شي، نو زه دلته ګورم د حوالې نمبر لیکم او بیا دلته د دې دپاره چې دا نور معلومات راشي زه د وی لوک اپ فارمولې څخه ګټه اخلم. د وی لوک اپ فارموله څنګه ده؟ زه دلته مساوي وهم، بیا وی لوک او بیا ټاپ بټن وهم او بیا دلته راځم چې تاسو ښه سر په خلاص شي نو دا کاروم. نو د دې دپاره تاسو وګورئ چې لومړی د لوک اپ ویلیو یعنې چې موږ غواړو په ټیبل کې چې د هغې اړونده معلومات راوباسي. زه ورته وایم چې داخل او دلته ټیبل ارې اعظم دلته دا جدول ورته انتخابوم، دا غوڼ جدول مې ورته داسې انتخاب کړو او بیا راځم کالم انډکس نمبر د کالم څوم نمبر کالم دی نو راځم دلته لیږدونکي کالم دلته څو دی؟ 1 او 2 دا دوم دی نو دا پاکوم دلته ورته 2 لیکم. بیا نور څه ته اړتیا نشته، خو که تاسو غواړئ چې دا لاندې داسې راوکړئ تر څو نور ته هم وکارول شي زه دا قیدومه F4 وهم، همدا ډول دا هم F4 وهم. نو دا د کالم نمبر یوازې بیا بدلولو ته اړتیا ده په بله خانه کې. زه راځم دا اوکې وهم. اوس ګوره دا لاندې راوهم، داسې لاندې راولم، دلته ټول کمال راغی ځکه چې دا ټول د دوم کالم دي. مطلب دا دی چې دا کالم به دلته څه کړم؟ پاک به کړم. دا به 3 وهم، اوکې به وهم، دا د ذکي شو او دلته به بیا راشم او پاکم، دا به 4 وهم. که زه دلته 101 وهم نو دا دلته راځي. نو دا کالمونه موږ ځکه دلته بدل کړل چې دلته موږ غوښتل چې دا دوم په ځای بیا دریم کو او داسې څلورم کو. اول ته په دغه ځای کې یا هم 104 ولیکم، دا وګورئ تاسو دا راځي. د دې لپاره چې دا افغانۍ باندې هم ولیکل شي په حروفو باندې، دغه یو فارموله ده چې دا تاسو ته ما مخکې هم شریکه کړې ده. کولی شئ چې دا فارموله زما د ټلګرام د ګروپ څخه ترلاسه کړئ او یوازې دلته همغه څه چې ما په هغه ویډیو کې ویلي دلته دوباره تکرار کړئ. یوازې دلته زه راځم د تاریخ ډیټ په اړه باندې تاسو ته چې څنګه د نن ورځې تاریخ پکې ولیکئ. نو زه داسې کوم چې مساوي ټوډے ورته لیکم او بیا د ټاپ بټن وهم، بیا انټر وهم. نو دا وګورئ چې دلته کوم تاریخ وي هغه به دلته ولیکي او دا هره ورځ نو دا تاریخ چې د کومې ورځې وي همغه ورځ باندې به اپډیټ کیږي.